تاسو به خبر شوی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت حامد کرزي ته ویلي دي چې ته د افغانستان په مسلو کې د نظر ورکولو حق نه لري او تا یو ډیر خراب تاریخ پریښی دی. حامد کرزي وخت نه وخت د نجونو د زده کړو په تړاو د زده کړو په تړاو نظرونه ورکي، وخت نه وخت ټویټ کوي. نو هغه په دې وروستیو کې د یونیسف هغه راپور ته چې 3.8 میلیونه ماشومان بل خوارځواکۍ سره مخ یو خبرګون خوده ولته ویلو چې مسلکی زده کړې او د زده کړو لپاره کار د افغانستان راتلونکي تضمیني. مګر تازه د طالبانو د تر کنټرول لاندې د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاء الله هاشمي ویلي دي چې ورورته حق نه لري چې خبرې وکړي ځکه تا ډیر خراب تاریخ پریښی دی. نو د سویې لاړ خو طبیعي دی چې ویان ډیر عادي پوزیشن دی. بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزي خو په مراتبو د لوړ سیاسي کیریر څښتن دی، خو خامخا دا د وزیر د خوښي مسله ده. ملا ندیم به خامخا اجازه ورکړي چې دا خبره وکړي یا طالب چارواکو به اجازه ورته ورکړي. یعنی دا نظر د لوړ زده کړو وزارت نظر دی. د حامد کرزي په تړاو خبره پاغه باندې خو موږ هم ډیر زیات ملاحظات بلرو، سیاسي تیروتنې به وي، خو مګر یو خبره او هغه دا ده چې حامد کرزي د افغانستان تعلیمي نظام ته ډیر څه کړي دي. د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه جوړ شول. د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د افغانستان وران شوی، ویجاړ شوی او لمنځه تللی تعلیمي نظام بیرته جوړ شوی. د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ټوټه حالت بیرته را جوړ شوی دی. د طالبانو باید پوښتنه وشي چې وروره تاسو چې په 2000 کال او په 2001 کال کې کوم افغانستان پریښود، هغه څه ډول افغانستان سرک پکې وو، ودانۍ پکې وه، دولتي ودانۍ جوړې وي، بیروکراسي جوړه وه، څه جوړو؟ تاسو څه پریښیو؟ تاسو خو هیڅ هم نه و پریښي. تاسو خو پرته له دې چې په افغانستان کې مداخل جګړه کړې وه، پرته له دې چې بربادي مو راوړې وه، خلک مو ځپلي وو، لوږه وه، سختي وه، قحطي وه، بل شی خو نه و پریښی. د کابل حالت تاسو د 2001 کال د کابل عکسونه وګورئ، ډیر کم عکسونه شته، اوس هم د رويټرز باندې شته، تاسو وګورئ. تاسو ډول کابل پریښو، تاسو خو کابل ټوټه کړو. تاسو خو نه یوازې چې کابل بلکې د ټول افغانستان تعلیمي نظام لمنځه وړو. حامد کرزي چې دغه په واکمنۍ کې دا ټول مسایل بیرته را جوړ شول. نه یوازې حامد کرزي ته باید مشخص نه کو بلکې د جمهوریت دولت پر مهال کوم څه چې وشول دا خو د طالبانو په خوب خیال کې منو. د طالب چې د نن په امدغه د لوړو زده کړو وزارت په ودانۍ کې چې ناستي او داسې جوړه ده، داسې منظمې پستې چوکۍ دي، بیروکراسي جوړه ده، علمي جوړښتونه جوړ دي، کابل پوهنتون فعال دی، لوی پوهنتونونه فعال دي. نو دا د چا له واکمنۍ را پاتې دي؟ دا خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ نه را پاتې دي. دا خو داسې نه دي چې دا طالبانو جوړ کړي. طالبانو خو ورانول هم دغه وزارت مخه ته خو تاسو انفجار وکړه، دروازې او دیوالې نړیدل. په همدغه پوهنتونونو خو تاسو بمونه ورته کې خو د ننګرهار پوهنتون کې انفجار ونه شو. هغه پوهنتون چې له طالبانو پاتې وو هغه پوهنتون نه وو، په هغه کې خو علمي مسایل نه وو، هغه د طالبانو مرکز وو، هغه خو یو مدرسه و، مدرسه هم نه و، البته د طالبانو ټریننګ سنټر وو. مګر حامد کرزي په واکمنۍ کې خو پوهنتونونه جوړ شول، شخصي پوهنتونونه راغلل. تاسو وګورئ په افغانستان کې په لسګونه شخصي پوهنتونونه دي. طبیعي ده چې په کیفیت به خبرې لرو، طبیعي ده چې نور ستونزې بل لري، مګر دا خو د په 2001 کال کې نه وو. په 2001 کال کې خو دوی کنډواله افغانستان پریښی دی. په 2001 کال کې خو حتی په ارګ کې غالۍ نه و چې څوک پکینی. تاسو خو غالۍ وړي وي، هغه توشکونه بالښتونه چې تاسو په ارګ کې کېناستئ تاسو خو هغه وړي وي. مګر بیرته چې کله ارګ ته راغلی، ارګ ډک له وسایلو، ټول سیستمونه برابر، هیڅ مشکل پکې نه، فقط راغلی او واک مو ونیوه.
نو سره د دې چې په حامد کرزي به ډیر زیات فشارونه یې په اوس وختونو کې، مګر یو شی هغه د دا جرأت چې د زده کړو په تړاو خبره کوي. سره د دې چې د نظربند دی، دا اوس حامد کرزي داسې نه دی چې د یو خپلواک انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي. دا نظربند دی، په یو نه یو ډول تر فشار لاندې دی. مګر بیا یو وړوکی طالب ګوټې راپورته کیږي، دغه بې عزتي کوي، بې حیثیتي کوي. دا خو خبره نه ده. دا خو د طالبانو دپاره نه پښتونولي ده او نه هم د دوی هغه انسانیت باید، افغانیت باید دا ایجاب نه کړي چې یو مشر سړي ته یو داسې څوک چې 14 کاله د افغانستان ولسمشر پاتې شوی او دغه په واکمنۍ کې په افغانستان کې ډیر کارونه شوي دي، بیا راپورته شي دومره بیابي، دومره بې حیثیتي، دومره په سپکو الفاظو خبره کول. دا په دې معنی چې تاسو په خپل باندې ډیر سپک خلک یې، یعنی تاسو سره د دې چې په جګړه کې وي انسانان مو وژل، مګر هیڅ څوک داسې پیدا نشول چې دومره سپکه خبره درته وکړي. مګر که د تاریخ خبره شي، ډیر بد تاریخ و طالبانو پرېښی دی، ډیر خراب تاریخ طالبانو پرېښی دی. خراب دا چې انسانان وژلي دي، خراب دا چې د پاکستان په کومک مرسته په افغانستان کې جګړه کوله، د پاکستان له ګټو دفاع کوله، خو ټول خلک لګي دي په خپل باندې. تاسو مشران ویل چې د جهاد افغانستان دفاع پاکستان، نو دا شرم چیرته مونږ ویسو؟ دا خو ډیر بد تاریخ تاسو پرېښی دی. دا اوس کوم ښه تاریخ تاسو پرېږدئ؟ تر ټولو بد تاریخ تاسو اوس په نړۍ کې د افغانانو پرېږدئ. د نجونو پر مخ مو دروازې تړلې دي، ښځې د کار حق نه لري، د پاکستان سره مو یو دروغجنه دښمني جوړه کړې ده، افغانان مو پې ووژل، په ګاونډ کې زموږ په مهاجرینو سره څه حال روان دي، څومره فشار. دا چا له وجې؟ دا ستاسې له وجې. په نړۍ کې چاته نشي ویلی چې زه افغان یم، چې ورته ووایي چې افغان یم در پورې خاندي. نو دغه بد تاریخ خو تاسې پرېږدئ. دا حامد کرزي ته مه وایي، دا جمهوري فکر خلکو ته مه وایي. دوی بد تاریخ نه دی پرېښی، دوی روغ افغانستان در تسلیم کړی. مګر ته وایي چې تا بد تاریخ پرېښی.